نه جنگ ختم دی نه د جنگ امکانات البته ارزي اوربن شوه دی. هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي خپل په تبر والده جنگ ولې نه دی ختم. د هندوستان هغه دریځ وسوم موجود دی چې په پاکستان کې لشکر طیبه جیش محمد یا دغه شانډلې موجود وي. د هندوستان نړیوال دریځ په خپل ځای موجود دی. ولې داسې وای فکر کوي د هم له هغه ځایه هم دغه ډلې په هندوستان کې اړې غړې جوړوي. هندوستان مجبور شي چې پاکستان باندې حمله وکړي. پاکستان وای هندوستان د بی ال ای دویم ټکی دی. بی ال ای او اوسې پکې ټي ټي پی هم ور شامل کړي ده. په شا ولاړه ده کم چې په پاکستان کې د پاکستان د ماتولو کوشش کوي. او دریم او تر ټولو مهمترین ټکی د هندوستان وزیر اعظم هغه تبر چې په خپله یې خپوالی ده هغه نړیواله معاهده چې د انډس ټریټي وه یې ماته کړه. پاکستان وایي دا معاهده د هغو د ژوند او د مرګ مسله ده. پاکستان وایي که انډس اوبه بندې کړې بیا به په چناب کې او په نورو سیندونو کې د اوبو په ځای وینه بهیږي. لہذا پاکستان دا سټینډ او دا دریځ ډیر مضبوط دی. اوس که نریندرا مودي دغه توکلې لاړې بیرته سټي په هندوستان کې پر راتلونکو انتخاباتو کې به کانګرس دغه خلاف ډیر غټ کمپاین کوي چې اخر مودي صاحب دا فیصله دی ولې کوله چې بیرته واغسته او که بیرته نالي پاکستاني نه مني معنی څه ده اوربن شوی دی. جګړه نه ده ختمه او د جګړې ژور او لوی امکانات هم دغه دي کوم چې ما درته وویل. ګورو چې دا اوربن تر کله پورې وي.